فوزي خان خپل وخت په پاکستان کې اوسیدونکو افغان مهاجرو ته وقف کړی. هغه چې افغان ریښه لرونکي پاکستاني تبه ده د کابل او اسلام آباد د چارواکو لخوا پرې باور نه کیږي. نو زه خپل یو انسان یم، زما خپل کور کې بچیان دي، زما بچیان کور کې زما ته مخامخ ناست دي، دسترخوان زه ناست یم، یقین وکړه زما نه روزه ماته نه کېږي. ما ته هغه ماشومانان چې په جیل کې ناست دي، هغه زنانه خویندې زما افغان خویندې چې په جیل کې ناست دي، هغه زما سترګو لاندې راځي، نو خامخا بیا زه مجبوره کېږم. فوزیه زندانونو او نورو ځایونو کې چې څومره په وس پوره وي له مهاجرو سره خبرې کوي او د هغوی اندېښنې له مدافع وکیلانو او د پارلمان له غړو سره شریکوي. زه خدمت کوم صرف د انسانیت لپاره کوم. د طالبانو میشن دا دی چې دا یو پاکستانی ایجنټ په صفت موږ سره ګډون لري، کار کوي، افغانستان پاکستان لپاره همیش په ما باندې نیوکې دغه شیز کوي. پاکستان په وروستیو کې په دغه هیواد کې د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو نه درلودلو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې ده. ان یو شمېر مهاجر چې د مهاجرت یا په یو بل ځای کې د بیا میشتېدو قانوني اسناد لري له دغه هیواده د وتلو له ګواښ سره مخامخ دي چې دا چاره د ډیرو افغانانو لپاره یوه ویرونکې سناریو ده. زما دوه ورونه د پولیسو حوزې ته یې وړل، له موږ یې 4 لکه پاکستاني روپۍ وغوښتې، خو موږ نه درلودې. له هر ګاونډي مو چې 15,000 یا 10,000 په پور واخیستې، څو مو 50,000 راټولې کړې. موږ د 50,000 په بدل کې د دواړو ورونو د ازادېدو غوښتنه وکړه چې بیا یې آزاد کړل. په داسې وضعیت کې چې د بیرته ستنول کیدونکو لپاره نه قانوني ډاډ او نه د خوندیتوب ضمانت تر سترګو کیږي، فوزیه وایي چې د هغې د مبارزې جاري ساتل ډیر اړین دي.